خو د هغې نه مخکې تمهیداً د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مې ولوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه څیزونه روژه بربادوي، یو ته دروغ وای، بل ته غیبت وای. دا دواړه روژه ختموي، خو لیکن روژه داسې نه ختموي چې روژه پې ماته شوه، خو د روژې چې کم برکت دی او د روژې کم عظمت دی د خدای په نیز او د روژې کم ثواب دی، نو په دروغ او په غیبت هغه ثوابونه ختم شو، برکت ختم شو. که یو سړی دروغ په روژه کې و یا غیبت وکړي نو قضا پې نشته، روژه صحیح ده، خو برکت لاړ ختم شو. نو زما ورونو د روژې خو ځان له ډېر بې فضیلت دی، یوازې دا نه چې دا په موږ د الله د طرف نه یو ذمهداري ده، موږ به پوره کوو. د ذمهدارۍ سره ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. نو پکار دی چې موږ د روژې هغه ثوابونه او برکتونه برباد نه کړو. هسې دروغ ښه شی نه دی. قرآن شریف کې په دروغجنو د الله لعنت ویلی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دروغ وایي د هغه د خولې نه داسې بدبویي ځي چې یو میل تې فرشتې منډې وایي، فرشتې تې تښتي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک دروغ وایي یو ځلې وي بیا چې د دروغ عادي شي، نو د الله په نیز یو صحیفه ده د کذابینو د دروغجنو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو چې کله فرشتې دې یادوي نو وي فلان کې دروغجن، چې خدای پاک یې یادوي وي فلان کې دروغجن. او چې کم سړی رښتیا وایي او همیشه رښتیا وایي او قصد کوي چې زه به دروغ نه ویم رښتیا به ویم، نو د الله په نیز چې کومه صحیفه ده او رجسټر دی د صادقینو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو فرشتې کې یادوي نو وي فلان کې صادق او رښتونه. زما ورونو دروغو نه ځان ساتئ، ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. دریو ځایونو کې شریعت دروغ جایز کړی دی، هغه هم زموږ علما وایي کوشش دې کوي چې صراحتا دروغ دی ونه وایي، توریه غوندې دی وکړي. یو دا چې ښځه او د خاوند په منځ کې په یو څیز اختلاف راځي، جګړه راځي، جدایي راځي او خفګان راځي، او دوی دا ښځه یا دا خاوند د هغه اختلاف نه ځان بچ کوي، د هغه جګړې نه او څه دروغ ووایي چې زموږ منځ کې جګړه جوړه نه شي، اختلاف جوړ نه شي، نو خیر دی، دام جایز دی. دویم چې له دوه مسلمانانو منځ کې څوک جوړه کوي نو هغې کې هم دروغ ویل جایز دی. که رښتیا وی د یو سړي خبره وی، دا خو یو دشمن د بل په سر ډېرې خبرې کوي، نو که دا درېمګړی چې دا جوړه کوي دی د هغه ټولې خبرې بل ته ورسوي، خو جګړه نوره زیاته شوه. او درېم په جهاد کې چې کله یو سړی د جهاد په میدان کې وي او دی په هغې کې د دشمن د ختمولو دپاره او دشمن د ګیرولو دپاره څه دوکه وکړي یا دروغ ووایي، نو دا جایز دی. هم علما وایي کوشش دی کوي چې په دې کې د صراحتا دروغ ونه وایي، داسې لفظ دی وایي چې هغه شکل د دروغ وي، شکل یو شانتي د دروغ وي چې بل پې هغه تیر وځي. په دې دریو ځایونو کې توریه ورته وایي زموږ په عربی کې. نو بیا په روژه کې دروغ او غیبت خو بالخصوص نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، د دې نوم اخیستی دی. ښه بعضې څیزونه داسې دي چې هغې روژه څه ماتېږي او په بعضو نه ماتېږي. یو څو چا چې تپوسونه کړي دي د هغې په رڼا کې، که یو سړی اودس وکړي او خوله کنګال کړي او لا د اودس نه پس خوله باقاعده هغه د اوبو د خولې نه وغورځوي او بیا هم په خوله کې څه لوندوالی رطوبت لږ پاتې شي او د لاړو سره تیر شي، په دې روژه نه خرابېږي، روژه پې نه ماتېږي. دلته لاړې غالبي دی او د هغه رطوبت موهوم هم دی او لږ هم دی. که د یو سړي غاښ وینې شو دی د لاړې زر توکي او د تېرې شوې، مثلا چې تېرې شوې فوري د لاړې وګوري، نو که وینه پې غالبه و روژه یې ماته شوه، او که نه لاړې پې غالبه وي وینه پې کمه و روژه پې نه ماتېږي. خو په دې باندې کفاره نه لازمیږي. که یو سړي پوزه په بره راښکه او د پوزې دا ګند او بلی بره تیر که، اگر چې دا تیرول نه پکار،
دا نجس نه دی، پلیت نه دی، خو مستقذر دی، د انسان طبیعت ته نفرت کوي، نو دا سړول پکاري بره به نه راکاږي. خو که یو سړي پوه دی له کړس ورکه او په ناګمان یې راتاو کړه، هغه ګندې بار تیرې که، نو په دې روجې ته هېڅ نقصان نه رسي، روجه پرې نه خرابېږي. که یو سړی په سترګو کې دارو واچوي یا رانجه په سترګو کې واچوي د روجې په حالت کې، او دې لاړې توکي او په لاړو کې هغه توروالی م راشي یا په حلق کې د دارو هغه خوند م راشي، نو په دې روجه نه خرابېږي. دا د مساماتو په ذریعه یو شی دننه لاړ، نو چې کوم د مساماتو د دغه نرو رګونو په ذریعه معدې ته یا دماغو ته ورسي، په هغې روجه نه خرابېږي. د منفس په ذریعه، د لوی لارې په ذریعه چې دماغ او معدې ته یو شی ورسي، نو په هغې روجه ماتېږي. یو سړی سر غوړ کړي، نو بعض انسان چې سر ډېر زیات ومږي، نو په دې حلق کې په دې مرۍ کې غوړوالی محسوسوي، نو سر یې غوړ کړه، اگر چې مرۍ کې غوړوالی محسوس کړه، نو په دې روجې ته هېڅ نقصان نه رسي، روجه پرې نه خرابېږي. زموږ پخوانو فقهاو لیکلی دی چې په غوږ کې یو سړی دارو واچوي یا اوبه واچوي، نو په دې روجه ماتېږي که نه؟ یاره وایي دارو به نه اچوي، په دې روجه ماتېږي. مخکې د فقهاو دا خیال و چې ګنې دې غوږ کې یو سوری دی او د هغه سوري په ذریعه دا دارو دا خېټې ته یا دماغو ته رسېږي. نن نوې تحقیق علماو چې کړی دی هغه یې دا کړی دی چې غوږ کې هېڅ قسمه سوري نشته او پرده لګېدلې ده. نو که دارو واچوي، نوې تحقیق د علماو دارې د اطباو او د ډاکټرانو د ناستې او د هغې د مشورې په بنیاد، نو که غوږ کې اوبه واچوي او که دارو واچوي، نو دا دننه نه ځي، دا واپس راځي، نو په دې روجې ته هېڅ قسمه نقصان نه رسېږي. که یو سړي په یخ ځای کې ولامبل، په یخ اوبو ګرمي شوې ده، ګوډ چارې کړې ده، یا د واورې مشین ته ننوت او دومره یخ شو چې تنده ختمه شوه، نو په دې روجې ته هېڅ فرق نه رسي، روجه نه ماتېږي. خو علما وایي که بې ضرورته چا دا چل کو، نو یاره کراهیت راځي تنزیهي دا چې غوره کار نه دی، نور ګناه پکې نشته او روجې ته څه نقصان پرې نه رسېږي. که یو انسان انجکشن وایي، دا ما مخکې بیان کې ویلی، نو انجکشن باندې روجه نه ماتېږي. دا د مساماتو په ذریعه دارو دا وجود ته لاړل. که د لاندې یو انسان پچکاري وکړه، په هغې هم روجې ته نقصان ورسېد او ماته شو. که یو انسان الټی وکړې، دا تپوسونه ډېر کېږي چې په الټو روجه ماتېږي او که نه. نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو په دې مسله کې متعدد اقوال دي، ډېر اقوال دي، خو چې کوم راجح او مفتا به دي د اکثر علماو، نو هغه درته ذکر کوم. ادا چې څوک قصدن الټی وکړي او په ډکه خولو کې، دا دوه شرطه شو، نو روجه پرې دوړه شوه، ماته شوه. یو قصدن، یو په ډکه خوله. نو که غیر اختیاري چا الټی وکړي، اگر که په ډکه خولي، نو روجه پرې نه خرابېږي. اکثر دا زنانه چې کله حملي په ګېډه ماشومې، نو دې وخت کې دا الټی ډېرې زیاتې کوي، نو دا قصدن نه کوي، دا خو بې قصد او بې اختیاره کوي، نو په دې روجې ته هېڅ قسمه تاوان نه رسېږي. او که ګوته په خوله کې ورکړه، تالو کې او غړب یې ورکړه، الټی وکړې او په ډکه خوله وې روجه لاړه، او که په ډکه خولې نه او لږې وي، نو بیا پرې روجه نه ماتېږي، نقصان نه رسوي. نو د الټو دا خبره یاد وساتئ، دوه شرطه شو د ماتېدو، یو دا چې قصدن وکړي او دویم په ډکه خولې. که دې دوه کې یو شرط هم خطا شو، نو بیا پرې روجه نه ماتېږي. که یو سړي په روجه کې شیطان خطا کو، احتلام یې راغی، لویه بېودسي پرې راغله، نو دې لمبلی شي، په دې روجې ته فرق نه رسي په دې احتلام. یا د شپې یو انسان په غټه بېودسۍ کې مبتلا شو او دې د سبا خطو نه پس لامبي پروا نشته، لمبلی شي، صرف دومره به کوي چې پوزه به نه تره خیبره به اوبه نه راکاږي او غرغړه به نه کوي. نو زموږ بعضې فقهاو لیکلي دي چې روجه کله ماته کړي، نو بیا دې پوزې ته راکاږي او غرغړه، لیکن دا مرجوح قول دی، ضرورت نشته.
روژه ماتي وخت کې ضرورت نه د غرغړې شته او نه د پوزې د بره ترخولو ضرورت شته د اوبو. سفر باندې یو انسان د شهري سفر 76-77 کیلومیټر نو که روژې ورته نقصان نه رساو نو بهتره دا ده چې روژه دې ونیسي، او که نه تکلیف و په سفر کې نو بهتره دا ده چې نه دې نیسي، خو بیا به قضا کوي. اوس که چا روژه نیولې ده او دی بیمار شو نو اوس به پال آسانه نه ماتوي، اوس به اله ماتوي چې د بېهوشۍ ته رسي یا بیماری سختېږي یا مرګ ته رسي، ټینګولی نه شي خلاصه ده. نو بیا که روژه ماته کړي نو خیر، او که نه داسې ماته کړه په معمولي څیز د ماتولو څه خاص ضرورت ورته نو ګورئ بیا به د دې کفاره راځي، بیا به د خپله روژه هم قضا نیسي او 2 میاشتې پرله پسې روژې به نیسي. که یو سړی او ښځه په روژه کې یو بل ته نږدې شي او هغه پوره نږدېکت یې وکړي نو د دواړو روژه لاړه دوړه شوه او کفاره هم پرې لازمه شوه، نو سړی به د خپله هم نیسي او ښځه به د خپله روژه هم نیسي او 80 به پرله پسې نیسي. لیکن بل څه نشته، پرله پسې به نیسي. که طاقت یې نو چې ته 80 مسکینانو له بیا خو روټۍ ده، او ښه ده که بیا دا پرله پسې روژې نیسي او د دې پکې منځ کې حیض راغی بیماري نو خیر دی، په هغې پرله پسې والي ته نقصان نه رسي چې بیماري ختمه شي بیا دې پې شروع کړي. مسواک په روژه کې مږلی شي، هېڅ نقصان پکې نشته. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي اول کې مږلی شي اخر کې هم دې کې څه فرق نه پرېوځي. سپری په روژه کې په خوله کې نه شي کولی، دا رطوبت تېرېږي، دې سره روژه ماتېږي. پوزه کې ناشم نه شي کولی او پوزه کې هغه بره دارو بره راکاږي، دا هم تېرېږي، په دې هم روژې ته نقصان رسي، دا به نه کړي. که غیر اختیاري روژه پرې ماتېږي، که غیر اختیاري لوګي او د تېر شو او یا دوړه تېره شو، د دې نه انسان نه خلاصېږي. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، په دې روژې ته نقصان نه رسي. او که یو سړي سګرټ راښ کړ، چیلم یې راښ کړ، چیټۍ وواله او د چرسو بوی یې راښ کړ، روژه یې دوړه کړه. او یوازې روژه دوړه کېدل نه دي، کفاره هغه 80 روژې به هم بیا نیسي، خپله به هم قضا نیسي. نسوار ګورئ، نسواریان دوکه نه شي، هلکه دا نسوارو نه توبه وباسئ، خوشې شی ترې بل نه شي. څخه بدبویه شی د نسوار په کومه خوله چې ته د پیغمبر مبارک نوم لې او ذکر کې نسواریان دې نه خفه کېږي، زما خبره ده اسدی. نو نسوار د روژې میاشت د نسوارو د پرېښودو بهترینه ذریعه ده. غاښونه تورئ یوې دا نقصان، د خولې نه بدبویي ځي دا دویم نقصان، تیریږي معدې ته رسي دی دریم نقصان، وری خرابی دی څلورم نقصان، د پیسو تاوان دی دی پنځم نقصان. د مسواک ضد شو، مسواک د خولې خوند خشته کوي، دا د خولې خوند خرابی دی بل نقصان. او چې نسواري نسواره چولي نو خدای دې ورته مخې ته مولا نه ودرېږي چې دې انټوشي لا بیل وکړي، چې انټوشي وکړي د مولا سپینې جامې ټولې لاړې سپری شوې. نو نسوار ګوره یاد ساتئ، نسواریان نسوار وانه چوئ په روژه کې، روژه دوړه ده. ولې؟ ځکه دا تېرېږي دا نسوار. دا ما په طالب نسواري طالب تجربه کړې، هغه وی نه تېرېږي، مې ته واچوه، خوله مې پې ښه کانګال کړه، اوس مې نسوار واچو شونډه کې واچول، ما په خبرو اترو که مې پرې چې دا مسله ته هېره شي. بیا مې ورته نسوار توکه تویې کړل، مې خوله کانګال که غرغړه به نه کړي، خوله یې ښه کانګال کړه، ښه زبردسته پاکه یې کړه، غرغړه مې پې اوس مې دا وکړه چې حیا وکړل، لاړې توکړې نسوار پکې رالل. مې ودې لیدل برکت راورسېد که راونه رسېد، برکت رسېدلی و حلق ته و که نه رسېدلی. نو نسوارو سره روژه ماتېږي په دې وجه چې دا تېرېږي، او چې تېر شو نسوار او واده چول نو روژه دې هم دوړه شو، 80 به ورسره بیا نور هم نیسي، نو خدای هم پې خفه کېږي. دا یو څو مسایلو زما په ذهن کې او بعضې دوستانو تپوسونه کړي، د هغې جواب مې وکړ. نو زما چې څوک د اواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په روژه کې به د دروغو نه ځان ساتي.
او د غیبتونو نه ځان ساتئ او د ګناهونو نه ځان ساتئ چې روژه مو قیمتي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د شوال د روژې نه پس د رکوټ اختر د میاشتې د لومبي نه الله فرشتو ته حکم وکړي جنتونه ډولي کې. نو چې فرشتې د جنت په ډول لګیا شي نو دا به څنګه ډولې کوي؟ فرشتو له خدای څونه طاقت ورکړی او چې د الله مدد هم ورسره شامل نو 11 میاشتې د جنت په زیب و زینت ولګي. داسې کي چې بل شان الله دې مونږ بوځي چې مونږ ووینو. نو چې کله د رمضان لومبی ورځ چې د رمضان د لومبی نو د الله د عرش نه یو هوا وروالوځي په حورو باندې، نو په هغې هغه هوا ولګي او ډېره خوشبویه اعلی. نو هغې وي یا الله په دې میاشت کې د خپلو بندګانو نه مونږ له هغه څوک منتخب کا چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي. د رمضان میاشت له خدای 11 میاشتې جنتونه ډولې کوي. نو د رمضان د میاشتې د روژو پوره خیال ساتل پکار دي چې په هغه آدابو ونیولی شي چې کوم آداب موږ ته رسول الله مبارک ښوولی. اوس یو سړی ځمکه کې فصل وکړي نو که ده د زراعت په اصولو عمل وکړ نو فصل به قیمتي شي چې ټیم په ټیم دی دغه کوي سره اچوي او ټیم په ټیم ورته دی اوبه اچوي او دی چې کوم د زراعت اصولي په هغې اصولو په دایره کې دننه لګیا دی نو جرب به والا 20 منه هم زیات کوي. او که دی غنم وکري او ځمکې اړولې مې قابل کاشت دي خو د زراعت په اصول عمل ونه کړي بې ټیمه سره واچوي زیاته واچوي او دارنګې دارو ورته بې ځایه واچوي ګاڼو کاري مثلا نو هغه به هغومره غنم ونه کړي چې کم پکار دی. نو ګوره چې سړی فصل کوي نو د زراعت د اصولو د زمیندارۍ د قاعدې د اصولو مطابق چې کوي نو فصل یې ښکلی راځي او که د هغه اصولو خلاف ورزي کوي فصل یې ښه نه راځي. یا یو سړی بردي کوي نو د پلستر چې کوم اصول دي د هغې مطابق چې دی پلستر ورکړي چې دومره به سیمټ وي دومره به شګی او دیوال به ورته ښه مزېدار ترکې او ګرماله په دې به مږي نو پلستر به مضبوط وي. او که ته پکې سیمټ ډېر هم واچې او شګه کمه واچې او دیوال دې ورته تر کړی نه الون نه نو دا فایده نه ورکوي. هر شی چې کوي نو د هغه سید د اصولو مطابق به کوي نو فایده به مزیدار وي. دغه رنګې روژه مونږ ته د خدای رسول ښوولې ده او الله ویلې ده. نو د الله او د رسول اصول چې مونږ ته بیان کړي دي د هغې لاندې مونږ روژه ونیسو نو ډېره زیاته به قیمتي شي او که د هغې اصولو نه هټ کر مونږ روژه ونیسو برباد به شي. نو دا څو مسلې مې بیان کړئ. الله دې مونږ له د صحیح روژې ونیولو توفیق راکړي او الله دې په مونږ د غیبتونو او د چغلو د دروغو نه په امن و امان کې وساتي. او بالخصوص زمونږ هغه وروڼه چې مسافر دي په بار ملکونو کې دي او زمونږ دا بیانونه اوري هغه غریبانان نن سبا په ډېر مصیبتونو کې مبتلا دي د کورونو د وجې نه په خپلو کورونو او په دغه کې دننه پراته دي په بیټکونو کې او په خپلو کمرو کې. نو الله پاک د هغې مدد وکړي او رب العالمین دی دا کورونا د ټول مسلمانانو نه او د اقوام مسلم نه لرې کړي او زمونږ د دې ښکلي ملک ته خدای حفاظت نصیب کړي. د روژې میاشت الله په خیر او عافیت په مونږ تېره کړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک